په یو کتاب لیکل شوي چې پیسې به څنګه ګټو هغه کتاب ټول خرڅ شو څومره خلکو چې واخیستو او 1 روپۍ مونږ ګټله خو د کتاب مالک ډېرې پیسې وګټلې دغه شانتې انټرنیټ کې چې څومره خلکو ویب سایټ جوړ کړي یا اپلیکیشن یې ورکړي چې دې ته رادننه شي دا گیم وکړي تاسو به دومره پیسې واخلئ دغه شانتې ویب سایټ یې ورکړي دې کې زیاتره فیک وي لکه څومره چې خلک ورروان وي ځي هغه ویب سایټ ته هغه ایپ ته یا هغه گیم کوي نو هغه عمره د هغوی په ویب سایټو په اپلیکیشنو باندې اشتهارات لګي دغه اشتهارات چې کوم دی د هغوی د ګټې ذریعه جوړېږي او تاسو ته هېڅ نه میلاویږي دغه شان د کتابونو هم په دې لیکل شوي پښتو اردو انګلیش کې چې انټرنیټ نه پیسې څنګه ګټو انټرنیټ نه پیسو ګټلو د ټول نه اسانه طریقه چې کوم ده هغه ده د یوټیوب نه تاسو په اسانۍ سره پیسې ګټلی شي نورې چې څومره طریقې دي یا سوشل میډیا ویب سایټ دي یا اپلیکیشن دي د هغې طریقې لږې ګرانې دي لکه آنلاین کاروبار دی امازون وغیره چې څومره جوړ شوي ویلیکس دغه هم شته دی ویلیکس اسانه طریقه ده په پاکستان کې یا امازون دی خو د هغې طریقه بیا لږه ګرانه پرېوځي نو د دې نه تاسو یوټیوب د اسانه طریقه خو خپل کنټنټ به کریټ کوئ د خپل کنټنټ چې کله تاسو کریټ کوئ خپلې ویډیو جوړې کوئ که هغه هر رنګې خو چې ستاسو خپلې ویډیو وي که پردی جوړې کوئ نو هغې نه به بیا تاسو ته اخره کې مسله جوړېږي لکه تاسو د یوټیوب خپلې پالیسیانې دي خپل شرایط دي چې کله دغه واچ ټایم برابر شي 4000 غنټې واچ ټایم ورسره چې کوم دی 1000 سبسکرایبر برابر شي نو یوټیوب ستاسو په ویډیو باندې اشتهار ولګوي دا اشتهار په ذریعه تاسو له ګټه درکوي دغه اشتهار بعضې نیټ کې ونه لګي او تاسو ته میسج راشي چې تاسو ریوز کنټنټ استعمال کړو ستاسو چینل انډر ریویو لاړ شي کله هم چې ستاسو چینل انډر ریویو لاړی نو دغې دپاره بیا تاسو ته یوټیوب میسج کوي چې تاسو د دې نه دغه پردي کنټنټ ډیلیټ کړئ دی که بیا تاسو ته پته نه لګي ټول چې څومره کنټنټ یې هغه به لرې کوئ د سر نه به اپلوډ کوئ نو د دې نه ښه دا ده چې تاسو څومره څیزونه اپلوډ کوئ خپل اپلوډ کړئ پردي څیزونه اپلوډ نه کوئ که څومره پردي څیزونه اپلوډ کوئ نو دومره به تاسو ته مسلې جوړېږي که یو څیز هم پردی اپلوډ کړئ کاپي رایټ راشي کاپي رایټ هم در کېږي که هر څومره په لکونو سبسکرایبر ستاسو کنټنټ به چې کوم دی هر څومره په لکونو سبسکرایبر وي هر څومره ستاسو واچ ټایم مکمل وي او خو ستاسو ته به د دغه ویډیو ګټه به درته نه راځي د دغه ویډیوز نو د هر څه نه مخکې که تاسو لکه اوس زه دا ویډیو جوړوم ما سره بیکګراونډ زه په هره ویډیو کې دا استعمال دا هم په هغوی خپلو پالیسیانو کې شامل کړه چې لکه تاسو وخت په وخت د خپل بیکګراونډ بدلوئ په یو بیکګراونډ کې ټولې ویډیوګانې مه جوړوئ نو دغه شانتې هغوی وخت په خپل پالیسیانو کې بدلون راولي مخکې به چې ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کېدله نو ډایرکټ به د اپلوډ کولو په هغې کې بس دومره خاص آپشن نو اوس به کې تاسو ته دا هم راولي چې دا کم ایج والا دپاره جوړه شوې ده داسې یو ویډیو تاسو اپلوډ نه کوئ چې په هغې کې معاشره غلط طرف ته ځي تشدد پکې پچا شوي نو یوټیوب دغه خپلې پالیسیانې دي چې هغه زیاتې د تشدد والا ویډیو چې څوک اپلوډ کوي مطلب یو سمندر دی او په هغې کې یو کس باندې اوبو په مخه کړی دی دغه ویډیو اپلوډ کړي یا دغه شانتې نور قسمه تشدد شوی او هغه ته په هغه کې ښکاره یو کس دی په هغه باندې اور لګېدلی دی هغه ته خلکو ته شوکې چې دا دی سوځي نو دغه تشدد زیاتې ویډیوګانې چې کوم دی هم یوټیوب په خپلو پالیسیانو کې راولي چې تا وایلیشن کړی دی نو دغه شان د معاشرې چې کوم ښه طرف ته بوځي دغه ویډیوګانې یوټیوب هم بیا زیاتې سپورټ یا چاته د هیکینګ طریقې چې دا پلان کې ویب سایټ به څنګه هیک کوو آی ډي به څنګه هیک کوو نو دغه ته هم یو غلط کار کوي نو د دغې په وجه هم ستا چینل لپاره نقصان جوړېږي